الو ولك الو یاره انډیواله داسې کار دی چې ما ته خپل انډیوال ویلې کم چې ما سره پارټنر دی پسند کې به دوکان کولو کې نو زموږ خو دغه د کریمو کارونه که نه نو خدای کو پښتانه خو هسې هم خشته سپینې خو زه دلته په ما باندې دونه سخت ځای کې دوکان کولو که دلته خو ټول خلک تک تور دي پرونه مې یو راغوي داسې فارموله بني چې زما وسه دا مخ سپین شي نو سن کې خلک خو ټول تور دي وروره خدای شته که دوی له دې چونې هم ورکړي چونې دا نه سپینېږي دا هم دقسې دي د دوی دا کلرونه نو ته مو دلته په شرمونو شرمې ظالمه داسې کار وکړه چې ما له ته سمې فارمولې چې دا خلکه پې زه سپین کړمه که نه بس کریم راله پیدا که غم راله مه ګوره بند مې که یا زویا مزانګه که نه مزانګه خدای ته وګوره اوس پرول ویږي سپیر پارټ خو هم ستا دې لنډو اسپتالونو کې نه میلاویږي یا به دې خپه ماته شي یا به دې لاسونه مات شي او یا که ټال د باندې راوشلېدل د ټولو خلکو کچه کورونه دي تا به درز لا نه کړي چې هغوی به دې هم کورونه راغورځولي راشه دلته کښېنه وانې مه کوه بیا به دې مور له څه جوابونه ورکومه هغه اچی راوړه که نه داجی مالا سیکل والا بچی ته د سیکل یې څه د خدای مسلمانه د سیکل نه به کولمې وکاږې تا له داسې مشین علم چې په هغې دا ګېډه لږه کمه کې لږه سټیم دا مشین د لالم داجی زه خو دومره چاک نیم نه بچی دومره چاک نه خو په لاره کې چې را روانې په دې محله کې کورونو نه خلک روزي وي زلزله ده ته را روانې هلته پې کورونه وړقې داجی تا ته معلوم ما شنه چیر وړه زه بس کمه نو هغې څه سړی مانده کېږي یا بچی دا لا کوم ډاکټر ویلي چې کاوې سره سړی مانده کېږي ته خو سرو ترو نورم ښه خیر دی په باټومس کې که نه هلته خو ستا په چینک کار نه کېږي ته خو باټي ورړې داجی دې مچ خو ډېر تنګ کړی په مخ باندې دې کیني نو مړه ستاسو نه ښه کار کېږي د خدای مسلمانانو سار دې راته مور د اوبو په ځای په لوټه کې شربت اچولو په هغې ما مخ لاسونه انځلي مچانو تنګ کړمه یا شیخه د خدای مسلمانه دلته پسند کې دوکان کولو کړی د کاسمیټک مړه ګاک خو بیخي نه راځي چې ته ګاک ما خو راوله که نه خیر له 100 روپۍ کمیشن به تا هم درکوو مړه هلکه یار یو کس ته هغه دله راولم واده دی هلکه نه نو زر کوه نوې کار مې دی که نه چې د الله مې دا کار دلته کامیاب کړي بیا پوخ دلته راځم خوشا به تکړه شه که نه په خیر دکانداره دکان دې بند کو څه او که نه دوکان خو ما بند که دا ولې دا لږ د نویڼۍ ته لوېدلې څه تا خو راته وې ته ګاک را راواله ما خو ګاک راوست اوس نو ما درته وې چې ګاک راله راوله ما خو تا ته دا نه ویل چې سړی موبلینو ته ولوېږي او هغه هم راله راوله اوس داسې چلو که دله داسې یو کریم راکه فارموله داسې جوړه کړه دا یو ګنټه کې سپین شي ساری واده دی یاره روکې ته خو ګنټه یادې که نه که په ده پوره زندګي مو لګې که نه او ده پسې د اوسپنې شوړه م راوړې نو دا نه سپینېږي ښه زمونږ د ویډیو مقصد چا پورې خندا کول نه یاره چا زړه زاري کول نه دي بلکې ستاسو په مخونو باندې خندا راوستل دي بله الله پاک چې انسان څنګه پیدا کړي په خوبصورته شکل کې را پیدا کړي چې څوک یې څنګه پیدا کړي دی بس بهتر الله پاک پیږي چې دا داسې دی بل داسې کریمان نشته چې هغه تاسو سپین کړي که کریمان وي مو تاسو مګی او تاسو سپینه هم کړه چې بیا بعد کې هغه کریم تاسو پرېږدی نو بیا واپس تورېږي او بلکې دا مخونه او دام دله چې چړئ نو زه به له یو ټیپ درکړمه د دغه کریمانو په پیسو باندې تاسو داسې کار کوئ چې ته فروټ پې خورئ ښه شي نه پې خورئ چې طاقت درکړي هغې سره به تاسو په خپله باندې ټکي ویډیو د ثواب په نیت شیر کې ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ